أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي پاک رحمنما من بیا غواړم چې څنګه کولی شو چې پیکسي لاب انسټال کړو او د اختر لپاره او داسې نورو پوسټرونو لپاره ښایسته ښایسته ډیزاینونه پکې وکړو. هغې لپاره ځم او ستاسو ته انسټال طریقه ښیم. زه راځم خپل ټیلیګرام چینل ته. ټیلیګرام چینل کې په دې لینک باندې کلیک کوم. هغه نه وروسته کله چې هغه موږ خپله دا پیکسي لاب انسټال کړی دی، انسټال نه وي دلته به انسټال آپشن راشي. انسټال بټن انسټال باندې به کلیک وکړئ، پیکسي لاب به در انسټال شي. اوس هغې نه وروسته زه به د غټ بټن وځم. اوس ته راځم په د پیکسي لاب باندې کلیک کوم. نو د بای ډیفالټ به تاسو ته همداسې صفحه راشي که نه، په دې کې به دغه نیو ټیکس به دا ډیلیټ کړئ. هغې نه وروسته به راشئ ته زه به دغه صفحې داسې یو غته برابر کړئ که نه اندازې ته د زده برابر پر مثال که غواړئ چې ته مثال دغه اختر مبارکۍ دپاره کوم پوسټر جوړوي یا هغه جوړوي کارت جوړوي د هغه په فیسبوک کې انسټاګرام کې کوم سوشل میډیا کې اپلوډ کوي نو هغې دپاره به ته د هغې صفحې سایز برابر کړې رابشئ په دغې کلیک وکړئ په دغې درې نقطو یا په دې درو ډاټس په کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به راشئ ایمیج سایز په کلیک وکړئ. ایمیج سایز پر بیا راشئ په دغې پرسنټ د کسټم باندې به کلیک هغه نه وروسته به چې کله تاسو پرسنټ اسپیکټ ریشیو باندې کلیک وکړو دا چې کسټم بل سکویر دی مثال مربع شکل سره وي. پروفایل پکچر دپاره مثال ته جوړوي عکس جوړوي. یوټیوب چینل بینر دپاره عکس جوړوي یا مثال یوټیوب بینر جوړوي که نه بیا به یوټیوب چینل بینر انتخاب کړئ. یوټیوب تمبنیل انتخابوي. فیسبوک کاور ارټ دپاره مثال کوم ډیزاین کوي. ګوګل پلس کاور فوټو دپاره کوم ډیزاین کوي. یا ټویټر هیټر سایز دپاره کوم سایز جوړوي که نه. زه همدلته به د هغې یوټیوب تمبنیل باندې کلیک کوم. دا به کلیک وکړئ بیا اوکې کړئ. هغې نه وروسته صفحه جوړه صفحه دې جوړه کړله. هغې نه وروسته به راشئ په دې پلس علامه به کلیک وکړئ. هغې نه بعد به فرام ګیلري کلیک وکړئ. ګیلري نه وروسته به تاسو یو زه همدغه ډیزاین جوړوم او ډیزاین دپاره یو عکس راوړم پر مثال همدغه ډیزاین دا چې کله دا به 16 کې برابر کړي ځکه چې دغه هم د فیسبوک په پاڼه هم د سوشل میډیا څومره پاڼې دي په دغه کې مثال دی که نه چې کله ته دغه عکس اپلوډ کړې په ښه شان اپلوډ کېږي بیا به وکې ښي. هغې نه وروسته به یې په دغې نقطه کې ونیسئ رکش به یې کړئ. یوازې لږ ایسي بیا لږ رکش کړئ. هغې نه وروسته بیا همدا شی کوئ. اوس به بیا راشئ په دغې آپشن به کلیک وکړئ او دې آپشن کې به داسې راشئ ریلیټیو پوزیشن باندې به کلیک وکړئ. په دې به اول عمودي برابر کړئ بیا به افقي برابر کړئ. هغې نه بعد بیا وکښئ. بیا همدغه صفحه به څه شی کوئ همدغه صفحه به په دغې آپشن به کلیک وکړئ لاک به یې کړئ چې تر څو به راځي د صفحه یو بل ته نه شي درته مزاحمت جوړ نه کړي. په دې کل باندې کلیک وکړئ. هغې نه بعد به راشئ په دغې آپشن کلیک وکړئ. آپشن وروسته به د چیک کلیک وکړئ. هغې نه بعد بیا به دې آپشن کلیک وکړئ. نو ستاسو صفحه به یو بل طرف ته حرکت نه کوي لاک شوله. هغې نه وروسته به بیا څه شی وکړئ په دې پلس علامه به کلیک وکړئ. بیا به ټیکس باندې کلیک وکړئ ډبل کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به همدلته په دې بیک بټن باندې به دغه لیکل په کړان کې ورته ولیکئ. اوس په اوکې کلیک وکړئ. اوکې نه وروسته به راشئ په دغه لیکنه به سایز به یې کم کړئ. رابشئ په دغې آپشن به کلیک وکړئ. هغې نه بعد به راشئ دغې لیکنې سایز به کم کړئ. سایز 50 برابروم. هغې نه بعد به یې وکښئ. بیا به راشئ دغه لیکنې به کالر بدل کړئ.
بلیک کلر هندور رنگ ورنتخبوم. هغه نه ورڅخه به راشئ په دغه نقطه کې به یې کش کړئ. هغه نه وروسته به دا لیکنه چې دوی یو څه اندازه نر سایز کم کړي. هغه نه بعد به یې سنټر کې برابره کړئ. بیا به راشئ دلته په ریلیټیو پوزیشن باندې به کلیک وکړئ. بیا به یې عمودي ډول څخه برابره کړئ. عمودي ډول څخه بیا به یې وکښئ. هغه نه وروسته به بیا راشئ همدې ډول فونټ انتخاب کړئ. فونټ باندې به کلیک وکړئ. فونټ دپاره زه همدغه فونټ انتخابوم. هغې نه بعد به یې اوکې کړئ. بیا به راشئ همدلته به په د سټایل کلیک وکړئ. سټایل کې بولډ بولډ دپاره بیا کله چې بولډ کړو هغه نه وروسته به بیا راشئ په دې هغه به کلیک وکړئ. الاینمنټ به کلیک وکړئ. سنټر ته برابره کړئ. هغه نه بعد به راشئ همدلته سپیسینګ څه معنا ایجاد کړئ. به دغه سپیسینګ ورکړم تر څو باید د لیکنه دغه ډیزاین منځ کې راشي. سپیسینګ کم کړه. څومره چې کم کړو دومره به ښه وي که نه. بس شل صحیح دی. هغه نه بعد به یې شی کړئ اوکې کړئ. اوکې نه وروسته بیا راشئ دا لیکنې به چې سنټر ته بیا برابره کړئ. راوشئ ریلیټیو پوزیشن به کلیک وکړئ. په دې آپشن به کلیک وکړئ. لیکنه منځته برابره شوه. هغې نه وروسته همدا لیکنه به بیا لاست کې په دغې آپشن به کلیک وکړئ. آپشن نه وروسته به راشئ په دې کول به کلیک وکړئ. نه بعد به راشئ په دغې آپشن به کلیک وکړئ. دا به چیک کړئ. نه وروسته به په دې آپشن بیا ووځئ. بیا به راشئ په دې پلس علامه به کلیک وکړئ. ټکس باندې به کلیک وکړئ. ټکس نه وروسته به ټکس همدلته راوړئ. ټکس سره ونیسئ همدلته به یې راوړئ. بیا په دې ټکس باندې ډبل کلیک وکړئ. اوس دغه دپاره ما ته یاره جوړه لیکنه راوړم ځکه چې لیکل وخت ډېر نیسي ریکارډ زیاتېږي. اوس درځم په دې غټ بټن ووځم هغه جوړه لیکنه راخلم. جوړه لیکنه همدغه ځای کې انتخابوم. همدغه شی انتخابوم. اوس دا بیا کاپي کوم. بیا په دې غټ بټن ووځم. پکسل اپ ته داخلېږم. پیسټ کوم. هغې نه بعد چې کله مې پیسټ کړله بیا اوکې کوم. همدغه لیکنه راوړم او دغه لیکنې ته کالر بدلوم رنګ. هغې نه وروسته همدې لیکنې ته د رنګ ورکوم. کالر ته ځم. کالر کې بلیک. هغې نه وروسته چې کله دغه کلر بلیک کړلو دغې لیکنې دپاره زه اندازه کموم. سایز ته راځم. سایز اندازه کوم. اوس راځم په دغې نقطه کې کش کوم. که د سایز نه راکموم چې په دغې ډیزاین کې راشي. هغې نه وروسته راځم په دې چې کلیک کوم. بیا د دې لیکنې ته فونټ برابروم. په دې فونټ به کلیک وکړئ. همدا ریګولر فونټ صحیح دی. په دې کلیک کوم. هغې نه بعد دغه لیکنه سپیسینګ لږ کموم چې دا لیکنه لږ منظم راشي که نه. هغې نه وروسته راځم دغه لیکنه چې زه جسټیفای کوم چې په دغې مخونه صفحه کې منظمه راشي. یې سنټر ته کوم. هغې نه بعد اوکې کوم. اوس همدا لیکنه چې کوم په ریلیټیو پوزیشن باندې کلیک کوم. سنټر ته برابروم. هغې نه بعد اوکې کوم. همدغه لیکنه چې کومه انتخابوم. بیا همدا آپشن کلیک کوم. لاک کوم یې. بیا راځم په دې آپشن کلیک کوم. بیا اوکې. هغې نه بعد بیا بېرته په دې آپشن کلیک کوم. اوس راځم بیا په دې پلس علامه کلیک کوم. ټکس راخلم. ټکس همدلته راوړم. په دې ټکس باندې ډبل کلیک کوم. اوس به دلته ورته لیکم
یو کې کوم هغې نه وروسته بیا راځم دې لیکنې ته رنګ بدلوم ورته مثال یو رنګ پرې کلر صحیح هغې نه بعد بیا راځم لیکنې ته سایز کموم بیا به د هغې علامه کش کوم بعد همدلته سنټر ته برابروم بیا اوکې کوم راځم دا لیکنه سنټر کې برابروم په ریډي پوزیشن باندې سنټر ته برابروم بیا راځم فونټ ته بدلوم فونټ همدا فونټ صحیح دی هغې نه بعد بیا دغه سپیسینګ یې کموم سپیسینګ یې لږ کم شي اوس دغه لیکنې اندازه لږه کموم سایز یې کوم اوس راځم دغه لیکنه چې د سنټر ته کوم ریلیټیو بیا به د هغه کلیک کوم هغې نه وروسته راځم همدغه لیکنې ته به ډیزاین برابر شولو اوس لږ دغه لیکنې چې کوم نو لږ لاندې راوړم لاندې راځم دلته کې برابروم اوس سنټر ته هسې کوم بس همدغه لیکنه اوس ترتیب شولو فکر ترتیب شو دغه لیکنه هم لاک کوم راځم دې اپشن کلیک کوم بیا به دې لاک کلیک کوم هغې نه بعد به دې اپشن کلیک کوم اوکې اوس دا لیکنه ښه برابره نور لیکنې تاسو پوهه برابرېږي که کوم ډیزاین دپاره کوم ډیزاین غواړئ ټول ډیزاینونه زما د ټلیګرام چینل کې زما په ټلیګرام چینل کې داسې ډیزاینونه هم شته چې صرف لیکنه تیاره شته صرف عکس سره خلی عکس پکې ځای په ځای کوه فلکس نه راواخته په همدغه ډیزاین کې موجود وي هغه اوس کوم ډیزاین چې وکړو دا غواړي ایکسپورټ کوي نو د درې نقطو په کلیک وکړئ مثال چې غته ګیلري ته لوړ شي یا مثال شیر شي کوم سوشل میډیا کې نو ته به راشئ ایکسپورټ ایمیج به کلیک وکړئ ایکسپورټ ایمیج نه وروسته مثال تاسو ته دا کویک شیر کې درکوي مثال دا اسمه آپشن دي ته دې ته دغه ډیزاین شیر کولی شئ که نه یعنې وروسته دا ایمیج فارمټ کې ته دي که نه فارمټ په کلیک وکړئ فارمټ کې جی پی جي مقصد هغه څه ډوي که پی ان جي ته ډوي ته به د هغه سره په جی پی جي ته ډوي هغې نه وروسته به راشئ د کاسټم کلیک وکړئ کاسټم کې مثال دی خبرې غواړي په کوم ډول کې هغه شي ته په کوم کیفیت کې ته هغه شي هغه ستا ایکسپورټ شي مثال په ټیټ کیفیت کې په منځنۍ کې په لوړ کې په ډېر لوړ کې په الټرا کې دلته زه په کوشش کوم چې د عکس په ویری های کې مثال دغه زه مثال په های کیفیت های نه بعد شی وکړئ په دا آپشن باندې ته شیر کوئ هم شی لکه سره کوم د کویک شیر کوه همدا ډول دا هماغه غونډه کار کوي په دې شیر چې کلیک وکړئ غواړئ دې کې ته مثال دغه کوم ډیزاین دی چې د شیر کې داسې نه شیر کولی خو زه نه شیر کوم یعنې وروسته په دې علامه دغه علامه کلیک کوم بیا ایکسپورټ ایمیج باندې کلیک کوم هغې نه وروسته راځم سیو ټو ګیلري باندې کلیک کوم نو دا ډیزاین به ګیلري کې سره شوی وي همدا وه پکسل اپ کې دفتر لپاره د کارت جوړولو طریقه همدا قسم سره نور ډیزاین هم کولی شئ تاسو د خوښې او د ذوق مطابق ډیزاین کولی شئ